هند پاکستان ته ویلي چې له افغانستان سره زموږ د مرستې لپاره شرطونه مه کېږدئ. په داسې حال کې چې د هند حکومت اعلان کړی چې اسلام آباد سره خبرې کړي چې څنګه خپل مرسته شوي غنم د پاکستان لارې افغانستان ته ولېږدوي. د اسلام آباد چارواکو ته دا هم ویلي دي چې له افغانستان سره د مرستې لپاره دې کوم شرطونه نه جوړوي. هندي چارواکو له دې مخکې اعلان کړی و چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په مخه یې د 50,000 ټنه غنمو د مرستې پریکړه کړې چې باید د پاکستان لارې افغانستان ته یوړل شي. خو پاکستان تر اوسه هندي لارې ته اجازه نه ده ورکړې چې دغه اندازه غنم افغانستان ته انتقال کړي. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د غنمو د لیږد سره موافقه کړې او هند سره به د لیږلو پر څرنګوالي خبرې وکړي. په همدې حال کې نیوي ډیلي هم اعلان کړی چې پاکستان ته د غنمو د انتقال لارې نهایي کوي او په اسلام آباد کې چارواکو ته ویلي دي چې له افغانستان سره د مرستې لپاره د کوم شرطونه نه جوړوي تر څو د دوه مرستې زر افغانستان ته ورسیږي.